د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان د پرمختګ ملاتړ کوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی دی چې نوې ډیلي د افغانستان د پرمختګ ملاتړ کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر رنهیر جیسوال ویلي دی چې هندوستان له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکې لري او زیاته کړې ده چې هیواد یې له اسلامي امارت سره هم په تعامل کې دی. رنهیر جیسوال د کابل او نوې ډیلي د اړیکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي، لکه څنګه چې مخکې مې هم ویلي او تاسو هم خبر یاستئ، موږ له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکې لرو. موږ د افغانانو د پرمختیایي هیلو او اړتیاو ملاتړ کوو. موږ لا هم له افغان چارواکو سره په تعامل کې یو. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. د دغه وزارت مسلکي مرستیال د افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت ته په اشاره وایي افغانستان کولی شي هندوستان له مرکزي اسیا سره ونښلوي او نوې ډیلي کولی شي د انرژۍ کرنې او بنسټیزو پروژو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وویل هندوستان په انرژۍ او برېښنا رسونې، کرنې او بنسټیزو پروژو کې له افغانستان سره همکاري کولی شي. هندوستان کولی شي د افغانستان د ټولو تولیداتو یو مهم بازار وي او همدغه راز کولی شي د افغانستان له لارې مرکزي اسیا سره ونښلول شي. د سیاسي چارو کارپو عبدالحسیب صافي وویل په هغو برخو کې چې موږ کولی شو لکه سوداګري او اقتصاد باید له هندوستان سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړو. افغانستان باید د هندوستان له اقتصادي بازار څخه ګټه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې هندوستان په تیرو 3 کلونو کې هڅه کړې چې له اسلامي امارت سره خپل اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخې کړي، خو دا هڅې ظاهرا اسلام آباد ته تر ډیره د منلو وړ نه دي.